موږ دا خبره کړې وه چې صاحب نصاب چاته ویلی شي، قربانی په چا راځي چې څومره مالی ور سره او څومره پیسې ور سره. نو د هغې څه ناسه موږ ویلي وو چې کم سے کم د ده سره نصابونه خو یو وي که نه. اوس نصاب یو نه دی، چا سره توله سونه ده نو ورسره دی خوا مثال څه پیسې دي، اوس به څه کوي؟ 2 تولې سونه ده، 4 تولې ده، 5 تولې ده، زنانو سره خو دا وي. او آخري حد خو 9 تولې دی، خو د 9 تولې سونې که چا سره شته او نور ورسره روپۍ هم نشته نو په دې باندې که نارینه دی او که زنانه قرباني پرې راله. خو ګوره یاد ساتئ دې کې هم چې د زنانه پیسې د زنانه دي، کالی او مهر دا د زنانه دی، سونه دا د زنانه ده، نو په زنانه به قرباني وي، په خاوند قرباني نشته. دا به د دغې زنانه په نوم باندې قرباني وي چې د چا پیسې دي او د چا مهر دی او د چا پنې راغلې ده. که خاوند یې مالداره دی او کوروالی بیا خو پې 2 رالی، دا نه چې کینې خاوند دی که ښځه خلاصه شو بس د قربانۍ نه، نه بیا خو پې 2 راځي. اوس یو زنانه د 9 تولې سونه ده، ورسره نصاب ورسره برابر دی، خو نقد ورسره 1 روپۍ نشته، دا به څه کوي؟ نو علما لیکي قرض دی راوالي، قرض دی راوالي او بیا د هغې د ادایګۍ صورت جوړ کړي. ځکه دا په دې نه خلاصېږي چې ما سره خو 9 تولې سونه خو شته، 8 تولې سونه خو شته، خو روپۍ را سره نغده نشته، نو زه په څه قرباني وکړم؟ دا قرض راوالي او بیا خپل به د هغې ترتیب برابر کړي، که هغه وله بیا وروسته سونه خرڅوي او کار څه خرڅوي. خو نصاب مالکه چې شوه نو په دې باندې راله، که نصاب مالک شو په دې باندې راله. نو دا مسله هم ده. او دارنګې د زنانه ځان له مسله ده او د نارینه ځان له. البته که داسې صورت جوړ شو چې د زنانه سره پیسې نشته او سونه ورسره برابر ده د نصاب، او خاوند ورته وایي چې به زه ټیک شو زه به ستا د طرف نه وکړم، ټیک ده، خاوند یې پیسې ولګولي خپله کېدي، بس بیا به وروسته جوړ توړ کوي که نه. نو دا مسله هغه هم شریعت وایي بلکل سیټ ده. خو اوس که یو زنانه داسې چې د هغه سره 7 تولې سونه ده، د زنانه سره 7 تولې سونه ده، 9 توله کم دی نصاب کې، خو دې خوا ورسره او څومره پیسې په کار دي چې په دې قرباني راشي. نو بعض علما خو لیکي که 1 روپۍ هم ورسره 1 روپۍ قرباني پرې راله، ځکه چې نصاب ته پیسې رسي. خو لیکن صاحبین هغه دا لیکي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان چې کوم دي د هغې په نسبانې علما ضم بالاجزا اخلي، دا یو مسله ده. نو هغوی وایي که د یو زنانه سره 7 تولې سونه ده، نو دې سره دا هم موږ اکثر دا مسله بیانو چې نن سبا 3600 روپۍ باندې د چاندۍ توله ده اور سونه خو د 3 لکو نه بره ده، پرون خو موږ 2 لکه یادونه، خو دا 3 لکو نه بره ده. نو دې وجې نه 3600 روپۍ توله شوه. اوس دې سره 7 تولې سونه ده، نو د ضم بالاجزا په صورت کې علما لیکي چې کم سے کم د دې سره 12600 روپۍ نورې وي د دې 7 تولو سونې سره، یا د دې برابر سیوایي ساماني ور سره، نو بیا به قرباني پرې راځي، که هغه نارینه او که زنانه. خو د 7 تولو سره 12600 روپۍ د موجوده قیمت د چاندۍ برابر. اوس یو زنانه یا نارینه داسې دی چې د هغه 6.5 تولې ده، نو د 6.5 تولې سره هر چا سره چې څومره ده د هغې مطابق د خپل دغه یاداشت ساتي. بیا چې 6.5 تولې ده نو دې سره چې تقریبا 25200 روپۍ وي، 25200 روپۍ وي، یا د دې برابر سیوایي سامان ضرورت نه سیوا، نو په دې باندې قرباني راځي. که یو زنانه یا نارینه داسې چې د هغې سره 5.5 تولې، نو د 5.5 تولو سره چې دې سره 48600 وي،
48,600 که 5 تولې ده نو د 5 تولو سره 63,000 روپیه د هغې برابر 4.5 تولې ده نو د 4.5 تولو سره 75,600 روپۍ پکار دي یا د هغې برابر 4 تولې ده نو 88,200 روپۍ پکار ده 3.5 تولې سونه ده دا اکثر د نن سبا خودار چا سره د زنانو سره اوس 3.5 تولو سونے سره 1,08,000 روپۍ 1,08,000 روپۍ یا د دې برابر زائد د ضرورت نه سیوا سامان وی نو دا با صاحب نصاب ګرځي 3 تولې نو د 3 تولو سره 1,13,400 روپۍ 1,13,400 2.5 تولې ده نو د 2.5 تولو سره چې 1,33,560 روپۍ ور سره وي 1,33,560 روپۍ دا د 2.5 تولې سونا چې د چا سره وي دومره پیسې ور سره او یا د دې برابر هغه قیمت ور سره پکار دی 2 تولې د 2 تولو سره علماء لیکي 1,38,600 روپۍ پکار دي 1,38,600 روپۍ یا د دې برابر او 1.5 توله ده نو 1,51,200 روپۍ د 1.5 تولې سره 1,51,200 روپۍ او د 1 تولې سره 1,63,800 روپۍ او د 1.5 تولې سره 1.5 توله ده نو چې دې سره 1,76,400 روپۍ وي نو دا به صاحب نصاب هغه ګرځي خو دا مسله دا د صاحبینو په نسبت باندې ده او دې ته ضم بالاجزا مسله وایي یو ضم بالقیمت دی یو ضم بالاجزا نو چونکې نن سبا حالات هغه د زنانو بیا ډېر ګیریږي پکې نو دغه د وجې نه علماو په دې باندې هغه قول هغه کړی دی چې دغه عمره پیسې ور سره وي د سونې برابر نو دا به صاحب نصاب هغه ګرځي که نارینه یو که زنانه او باقي به انشاءالله نورې مسلې هغه ورپسې بیا کوو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په شرعي مسایلو باندې د پوهې توفیق نصیبه کړي الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي مشکلات او پریشانۍ زموږ لرې کړي بیمارانو ته صحت ورکړي الله رب العزت څومره حاضرین مجمع کې بیماران دي مشران دي کشران دي د چا پریشانۍ دي الله د ټولو پریشانۍ لرې کړي او بیماری په صحتونو بدلې کړي او څومره مسلمانان وفات شوي دي الله دې مغفرت او بخښنه نصیب کړي وصلی الله